که غواړئ چې د ځان لپاره د ډول ښایسته تصویران جوړ کړئ نو دا ویډیو پوره وګورئ. سکپ کوئ مه تر څو تاسو هم وکولی شئ د ډول سره ښایسته تصویران په خپل موبایل کې پرې جوړ کړئ. نو د دې لپاره به تاسو لومړنی زموږ ټیلیګرام لینک به تاسو ته په لومړني کمنټ کې شتون ولري. نو د هغه څخه به تاسو زموږ ټیلیګرام چینل ته راشئ او د هغه ځای څخه به یو فارمټ را کپي کړئ او بیا به دلته راشئ ملګرو. دلته تاسو ته ملګرو د پلس اپشن ښکاري، دلته به کلیک وکړئ او دلته به دا ایمیج ورته انتخاب کړئ. کله مو چې دا ایمیج ورته انتخاب کړو نو دلته بیرته راشئ په دا پلس علامه باندې به کلیک وکړئ او دلته به یو هغه تصویر ورته راواخلئ چې تاسو غواړئ د هغه څخه تصویر جوړ کړئ. نو دا تصویر زه ورته راخلم غواړم مخ دلته ښکاره شي او په ډن باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به ملګرو هغه فارمټ چې زموږ له ټیلیګرام څخه مو کاپي کړی هغه به دلته فیس کړئ. دلته به ملګرو دا ورته پیسټ کړئ او په ایروکي باندې به کلیک کړئ او سینډ به کړئ. نو ملګرو یوه دقیقه به تاسو ته دا تصویر بالکل پروفیشنل چمتو شي. دا ملګرو ډېره اسانه طریقه ده، تاسو کولی شئ زیات تصویران جوړ کړئ په همده طریقه سره. نو ګورئ ملګرو دلته زموږ همغه تصویر څخه دا ډول سره تصویر جوړ کړو، همغه فیس دی. دا ډول سره تصویران تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې پرې جوړ کړئ. نو ملګرو که له دا ډول ویډیوګانو سره علاقه لرئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه چاره.